ناول ژغورم دی وطنه ژباړه نورالله سلطانزوی د ناکامرا د ژوند فکر او عمل کیسه دلته ولولئ. ناکامرا څوک دی؟ بشپړ نوم یې تیتسو ناکامرا دی چې په 1946 زیږدیز کال کې د سپټمبر په 15 نیټه د جاپان هیواد د فکوکای ښار کې زیږیدلی دی. د منځنۍ زده کړو په بشپړېدو سره سم د کیوشف پوهنتون د طب پوهنځي ته یې لار ومونده چې نوموړی پوهنتون په هیواد کې څلورم تاریخي پوهنتون ګڼل کیږي. تیتسو ناکامرا 30 کلن و چې د جاپان هیواد د سولیزې درملنې له مؤسسې سره ملګری شو. دې مؤسسې تر پیښور راورسو او په پیښور کې د کای په نوم او یا کسیزه روغتیایي مرکز جوړ کړ. په دې روغتیایي مرکز کې د هغو بېوزلو او کډوالو درملنه کېدله چې له جګړې راتښتېدلي وو. 2 کاله وروسته له افغانانو سره د مینې له امله پر پوله راواوښت او د افغانستان په ختیځه برخه ننګرهار کې میشت شو. یو څه موده وروسته په دې سیمه کې هم 3 روغتیایي مرکزونه جوړ کړل. دا هغه وخت و چې وچکالي افغانستان له نمن نیولی و. ورځ په ورځ د غذایي موادو له کمښت سره مخ و. خلک ځورېدل خو له لاسه یې هېڅ نه و پوره. د ډاکټر ناکامرا د ناروغیو شمېر ورځ تر بلې د ډاکټر ناکامرا د ناروغانو شمېر ورځ تر بلې په زیاتېدو و. هېڅوک نه پوهېدل چې څه وکړي او ولې ورځ تر بلې د ناروغیو شمېر زیاتېږي. دا ناروغان به د کولمو له رنځ کړېدل او بله برخه یې به خوارځواکي د ماشومانو و. له ډېرو څېړنو وروسته ډاکټر ناکامرا د ناروغیو علت وچکالي وبلله او ویل هر څه باید درملو ته پرېږدو. چېرته چې اوبه نه وي هلته به درمل څه وکړي؟ ناکامرا په دې سیمه کې تر 1400 حلقو پورې څاګان وایستل او په لسګونه کانالونه یې شاړو ځمکو ته ورتېر کړل او سربندونه یې جوړ کړل. هغو دښتو ته هم اوبه ورسېدې چې مرغۍ پکې له وږې مړه کېدلې. ناکامرا پر ځان د افغانانو کلتور ومنلو. افغاني ژبه یې زده کړې، افغاني کالي یې په تن کړل او د افغانستان د طبیعت یې واخیست. د خلکو ترمنځ یې دومره مینه وشیندله چې ناکا په کاکا او مورا په مراد واوښتلو. هر چا به ورته کاکا مراد ویلې. د مینې ترڅنګ ګواښونه هم وو، لکه په 1488 لمریز کال کې د کازویا ایوتوي په نوم 33 کلن ملګری هم د ناپېژانده وسلوالو له لوري ووژل شو. ناکامرا په 1482 لمریز کې د رامون مګسس په نوم یو آسیایي جایزه واخیسته چې د نوبل جایزې په کچه ارزښت لري. دا جایزه ارمان پاله او عمل پاله خلکو ته ورکول کیږي. په 1492 لمریز کال کې بیا د بې بدیله خدماتو ترسره کوونکو لقب وګاټه او په جاپان کې 24 کسان دي چې په دې لقب نازول شوي دي. په همدې کال د کیکو چې کان په نوم بله جایزه وګټله. له دې 3 کاله وروسته بیا د چین هیواد د لمر ختلو په نوم هغه نښان ورکړل شو چې د جاپاني امپراتورانو له لوري جوړ شوی و. د ناکامرا په ژبه به تل دا خبرې وي: تیارو ته به رڼا رسوم. د اوبو یو کانال له 100 ډاکټرانو ډېر ګټور تمامېږي. تند او لوږه په درملو نه ورکېږي. ناکامرا ته په 2019 زیږدیز کال کې د ډېرو هلو ځلو له مخې د افغان دولت له لوري د افغانستان طبیعت او یو لوړ مډال ورکړل شو. ناکامرا انسانانو ته ژوند ورکاوه، خو انسانانو بیا ډېره ناځواني وکړه او له دې ژوند واخیست. د 2019 زیږدیز کال د دسمبر په 4 نیټه په 93 کلنۍ د ناپېژانده وسلوالو له لوري د جلال ښار کې وویشتل شو او د افغانستان طبیعت یې له ځان سره تور خاورو ته یوړ. روغ یې حاد او یاد یې ژوندی. وچکالي په 2000 میلادي کال کې د افغانستان لمن وچکالي ونیوه. دې وچکالي د هیواد په کښت باندې اغیزې وکړې. له دې غذایي موادو کمښت چې له امله یې په زرګونه انسانان په نس وږي شول، په ډول ډول ناروغۍ اخته شول. له همدې وخته د غذایي موادو کمښت په پایل ورځ تر بلې په زیاتېدو و چې عمر خوړونکي سپین سري او سپین ږیري همدارنګه کوچني ماشومان نور هم کمزوري کړ. یوازې به یې پوستکي پرې پراته وو.
او د دوی ژوند یې له ګواښ سره مخ کړ. دې وچکالي ډیر دوام وکړ. هره ورځ به په نس وږو انسانانو شمیر زیاتېدو چې بالاخره تقریبا 7.6 میلیونه انسانان له لوږې او تندې سره مخ کړل. د دې داړونکي بحران پر مهال د افغانستان په ختیځي برخه کې بیا هم د کبښت بدلون په پام وړ و. ورځ تر بلې به ښه کېدو. ډېری هغه کلیوال چې له خپلو کلیو لاړ وو بېرته خپلو کورونو ته راوګرځېدل او خپلې ورځنۍ کاري کرکیله وبللو. ټول په نس ماړه شول. په پوستکي کې ګونځې له منځه لاړې او خوارځواکي له زوال سره مخ شوه. هیڅوک له دې ونه وېرېدل چې له لوږې به مړه شي. سربیره پر غنمو چې د دې سیمې اصلي حاصلات وو، د بزګرانو ترمنځ د ممپلیو، شلغمو، نور مختلفو سبزیو او میوو حالات هم په سیالیو شول. هر چا ته خپله ځمکه په سرو زرو بدله شوه. له خپلې ځمکې به یې د کور ورځني لګښت پیدا کوه. 10 کاله وروسته مالداري بیا پیل شوه. مال په شنو واښو موړ شو. د هر چا په کور کې څاروي بد پیدا شول. د دې ترڅنګ عنعنوي پنیر او نورې محلي لبنیاتو هم په تولید پیل وکړ. ګنی هم په مستیو راغلل. له ډیر وخت وروسته وطني ګوړه ترې جوړه شوه چې دا بیا د بزګرانو په ژوند کې بیل بدلون و. بزګران خوښ وو. په ډلیزه توګه به یې خپل کارونه ترسره کول. د کورنۍ ټولو غړو به په یو دسترخوان په خپلو کاري ساحو کې ډوډۍ خوړله چې یو وخت وړاندې له دوی اخیستل شوې وه. تاسو به هم حیران شوي یاست چې په وچکالۍ کې خو خلک له لوږې او تندې سره مخ کېږي. شونې ده چې وپوښتئ هغې هېواد چې تر اوسه له وچکالۍ نه دی خلاص څنګه یې دومره بدلون وکړ. خو په دې سیمه کې بیا انسان پرېږده چې حیوان هم په نس موړ شو. د دې پوښتنې ځواب په همدې لیکنه کې لیدلی شئ. د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان 80 سلنه وګړو د خپل ژوند اړتیاو له کرکیلې ترلاسه کول او پر ځان ښه بساینې ته نږدې شوي وو چې یو سختې وچکالۍ دا ملت له لمنې ونیو او ویې ځپلو. راځئ چې د دې وچکالۍ په هکله د سیمې له یو بزګر واورو. دې ځمکې ته وګورئ، هېڅ زرغون بوټی پکې نه ښکاري او نه پکې زرغونېږي. ټوله شاړه او شدیاره ده. په لاندې تصویر کې شدیار لیدلی شئ. دا بیا ډیر بد او زړه راوبوږنونکی حالت و. د زغملو وړ نه و ځکه چې د څاګانو اوبه هم وچې وې. هیڅوک نه پوهېدل چې څه وکړي. کله یې پرېږدي که په خپلو سترګو لیدونکي مرګ ته په تمه پرېوځي. ناکامرات څه وکړل؟ په 2003 میلادي کال کې د جاپان هېواد د سوله ییز درملنې مؤسسې په PMIS د دې ډارونکي او زړه بوږنونکي حالت څخه د ژغورلو لپاره د زرغون چاپیریال په نوم یوه پروژه په لار واچوله. د دې پروژې اصلي چورلیز د مروارید د اوبو رسولو کانال رامنځته کول و. مشري ډاکټر صاحب تیتسو ناکامورا په غاړه واخیسته. ډاکټر تیتسو ناکامورا له 1940 میلادي کال څخه په دې خوا په دې سیمه کې روغتیایي فعالیتونه ترسره کول. خو ده له وړاندې دا خبره کوله چې درمل وږی نس نشي مړولی. په کوم ځای کې چې اوبه وچې وي هلته به درمل څه وکړي. د دې پروژې په پلان کې د کونړ له سیند چې د هېواد له لویو سیندونو ګڼل کېږي د هغو اوبو راګرځول و چې په مستې نورو خاورو ته تېرېږي. دا داسې یو مثال لري لکه یو څوک چې له تندې مري خو د څا تر څنګ پروت وي، یا دا چې په خپله د اوبو په منځ کې تیمم وهل دي. دا اوبه هغه وچو سپیارو شاڼو ته تېرېدلې چې له 10 کیلومترو څخه زیات کانال ته اړتیا وه. په سیمه کې د امکاناتو د نشتون او کمښت له مخې د سیمې خلکو د دومره لویې پروژې د بریا باور نه لرلو او تکمیل یې ورته د منلو وړ نه و. د دې سیمې خلک تل اندېښنو په مخه کړي وو. له یوې لورې وچکالۍ خپل او ځپل او له بلې لورې د دومره لویې پروژې د بریا په هکله اندېښنې کولې او د کونړ د قهرجنو اوبو پخوانۍ کیسې به یې بیانولې چې باور یې هېڅ د راګرځېدو وړ نه و. د یو څه وخت وروسته د کار ترڅنګ پر مهال د سیمې بزګران ډېر خوښ شول او هم به یې په فعالیتونو لاس پورې کړ. په پرلپسې کارونو کې ونډه واخیسته او هره ورځ به یې په سیمه کې له 500 څخه زیاتو کسانو په ساحه کې کار کاوه. د کانال د جوړښت لمن په غځېدو شوه. پل په پل اوبه پکې روانې شوې.
تر هرې لویشتې ځمکې اوبه ورسېدې، وطن په زرغونېدو شو، د هرې وږې نستې څه پیدا شول، نو کډوال هم بیرته خپلو کورونو ته راستنه شول او په کرکیله یې لاس پورې کړ. په لسو کلونو کې پراخه ساحه تکه شنه کړه. وړاندې یوازې د اوبو نشتون و، اوس د اوبو په شتون دا شاړې غني شوې. خپل حاصلات او د بزګرانو زحمت او همت یې هر چا ته ښکاره کړ، د هر چا هیلې یې پوره کړې. د 2008 زیږدیز کال پورې د پی ایم ایس د سیمې د کرکیلې د ملاتړ په موخه نه کانالونه او سربندونه جوړ کړل. په دې سربندونو او کانالونو سره له دې سیمې د وچکالۍ ټغر ټول شو. د پام وړ بدلونونه راغلل. 14,000 هکټاره ځمکه یې خړوبه کړه او له 600,000 څخه زیات وګړي ترې برخمن شول، چې دا په خپله د بزګرانو په ژوند کې لوی انقلاب و. د پروژې د کرکیلې شرایط بیرته جوړ کړل، لیکن د 10 کلونو په اوږدو کې له مختلفو ستونزو هم لاس او ګریوان شول، لکه د سیلاب راختل چې له اوبو سره ریګ او خړې هم لري، ابدي ځمکې لاندې کوي او شاړې ترې جوړوي. د لوی ستونزې دا وه چې د دې ستونزې د حل په موخه اړین اقدامات ترسره شول. بالاخره د ټولو ستونزو په پام کې نیولو سره داسې یو کانال رامنځته شو چې د طبیعت د زیان او غوسې په وړاندې مقاومت لرلو. دا نو بیا د نه منلو خبره وه، ځکه چې د کونړ سیند اوبه به ډېرې تاو او قهر تېرې دي، هیڅ شی ورته نشو تم کېدی. دلته پوښتنه پیدا کېږي چې پی ایم ایس څه وکړل چې په دې کانال کې اوبه واخیستې. هو، پی ایم ایس له یو میتود کار واخیست تر څو اوبه راپورته کړي. هغه میتود دا رنګه و. د دې کانال تر ټولو اړینه برخه د اوبو اخیستلو طریقه ده چې د دې پی ایم ایس د میتود په نوم یادیږي. دا هغه میتود ده چې هم د وچکالۍ او هم د تاند کالۍ پر مهال د ګټې اخیستې وړ وي. د وچکالۍ پر مهال مو د اوبو له کمښت سره نه مخ کوي او د تاند کالۍ پر مهال بیا د اوبو د ډیرو اوبو مخه نیسي او د سیلاب هیڅ ډول زیان سیمې او کرکیلې ته نه اړوي. د کرکیلې د راژوندي کېدو په موخه د دې کانال د طرحې زیات نوښتونه لرل، چې اصلي ټکي یې دا دي: هغه اوبه چې له کانال اخیستل کېږي ځمکه پرې خړوب کېږي او له استفادې وروسته بیا د کونړ سیند ته تویږي. د اوبو د همدې دوران د ساتلو په بنسټ سالمه کرکیله رامنځته کېږي. د اړتیا پر مهال له اوبو ګټه اخیستل کېږي او د اړتیا نه لرلو پر مهال بیا اوبه په خپله مخه ځي او سیند ته بیا ورګرځي. په پورتني تصویر کې د اوبو اخیستلو هغه بند دی چې اوبه له سیند اخلي او بیا یې کانال ته ورکوي. د اوبو د اخیستلو بند بڼه: د کانال په چپ طرف کې د اوبو د داخلېدو دروازه لیدل کېږي او له دې بیاخي لوري ډیر اړین دی ځکه چې د دریاب منځ خواته واقع دی او هر وخت له ګواښ سره مخ دی. سربند لومړی د اوبو سطحه لوړوي، اوبه ډب کېږي او بیا وروسته ډب شوي اوبه د زینې په شکل ښکته کېږي چې دا خپله په کانال کې د اوبو لارښوونه کوي. په دې طریقې سره د اوبو سطحه پرته له ګواښ او ستونزې جوړولو لوړیږي. اوبه په اسانۍ سره په کانال راننوځي. د دې بند په هکله شپه او ورځ فکر شوی، هر اړخ یې څېړل شوی، د هرې ستونزې په وړاندې تصمیم نیول شوی او د دقیقو محاسبو او د طبیعت له پیژندلو وروسته داسې جوړ شوی چې د سیند په منځ کې د اوبو د جریان په مقابل کې په مایله توګه لوی ډبرې واچولې چې د ډبرو دا مایله ایښودنه د ابریزه مایل په نوم یادیږي. له نننۍ بندونو سره یې توپیر په دې کې و چې د اوبو زور نه پرې خطو وړلی نشو. په لاندې تصویر کې یو بل عصري بند وینو، په نوې بڼه جوړ شوی دی. د نوموړي سربند دروازه بیا برقي او هایدرو لرونکې ده، دا چې په افغانستان کې برېښنا او سمنټ لږ پیدا کېږي. د ډبرو بند بیا دا رنګه جوړیږي چې د اوبو سطحه ورو لوړوي تر هغه چې اوبه په کانال ورننوځي او د عصري سربندونو په جوړښت کې بیا برعکس تل د اوبو د سطحې د لوړولو په موخه یوه کانکریټي عمود جوړوي. که چیرې د کانکریټي عمود پر ځای له ډبرو او نورو هغو موادو ګټه واخیستل شي چې په افغانستان کې ډیر پیدا کېږي، نو د اوبو د جریان په مقابل کې به هیڅ وي. له همدې امله موږ دلته د هغه بند پر ځای له بل میتود کار واخیست. عصري بندونه عصري لګښت هم غواړي چې بیا به یو بند د 2 بندونو لګښت راځي. د کونړ سیند د اوبو جریان ډیر ځواکمن دی. که چا په خپلو سترګو نه وي لیدلی نو نه یې مني. د کانکریټي ستنو ګېډې مو جوړې کړي چې یوه ګېډه یې بیا
800 کیلوګرامه وزن لري. کله چې اوبو ته وغورځول شي نو په ډېر اسانۍ سره یې وړي. له همدې امله د سربند ټینګول ستونزمن دي. اوبه یې شور لري. د اوبو د سطحې د لوړېدو په موخه PMS د کانکریټي عمود پر ځای له مغروفي مایل بند څخه کار واخیست او په دې کې ډېرې ډبرې وکارولې. ډېرې ډبرې یې په مایله توګه واچولې او د ډبرو شور یې هم کم کړ او د اوبو سطحه یې هم لوړه کړه. په دې طرحه کې نه یوازې کار اسان شو بلکې د سربند تخریب هم ونیول شو او د اوبو په ثابتو ساتلو کې هم اغیزه د پام وړ وه. په سیند کې د ډبرو په پراخه توګه واچول شو ترڅو مقاومت زیات ولري او هره ورځ یې اوبه له ځان مخکې نه کړي. د PMS او د بند نقشه. PMS د دې بند نقشه او طرحه د جاپان له هیواد راوړه. د جاپان هیواد د فوکاکاو په ښار کې د یامادا په نوم یو بند دی چې په همدې طرحه جوړ دی. یامادا بند له نن 200 کاله وړاندې رامنځته شوی چې اوس هم د ګټې اخیستنې وړ دی او د ډیرو کلونو د ازمایښت څخه وروسته بشپړ شو. د اسنادو له مخې 250 کاله وړاندې دې بند دارنګه جوړښت لرلو او په عین وخت کې یو ستونزه هم پیدا کړه. هغه دا چې د اوبو د سطحې د لوړولو په موخه به د بند تر نیمایي پورې به اوبه د جریان ورو او سست کولو او اوبو د تم کولو لپاره په مایله توګه ډبرې اچول کېدلې. خو د سیند له نیمایي هغه بلې لوري ته بیا به اوبه اچول شوي وي او هم به یې د سیند هغه غاړه نړوله او هم به یې د ډبرو ژورولو له امله په کانال ته اوبه ډېرو ستونزو ورته کېدلې او کله کله به د ټول بند د ویجاړۍ سبب هم شو او ټول بند به یې له مخې کړ. پورتنیو ستونزو ته په کتو اړینه وبلل شوه چې د اوبو د سطحې لوړېدو په موخه په ټول سیند کې ډبرې واچول شي، یعنې له یوې غاړې پیل په بله غاړه پای ومومي. نو د اوبو سطحه به ورو ورو لوړه شي او په عین وخت کې به د زینې په شکل اوبه د بند په سر بیرته تویږي او د بند په سر قوي ضربه هم نه واردوي. دوی همداسې وکړل. په ټول بند یې ډېرې ډبرې واچولې. د بند له یوې غاړې تر بل غاړې ورسېدې. اوبه هم راپورته شوې، په کانال ورننوتې. له دې وروسته بیا بله ستونزه رامنځته شوه. هغه اوبه چې د بند په سر د زینې په بڼه تویېدلې، د بند بیخ یې په ژورولو چې بند به یې له تخریب سره مخ و. د دې ستونزې د حل په موخه یې د بند په بیخ کې هم په مایله توګه ډبرې واچولې چې د ډبرو د تویېدونکو اوبو شدت هم سست کړ او هم یې د بند بیخ وساتل او بالاخره بند بشپړ شو. نوموړی بند څو ځلې ترمیم شو او اوس مهال یې هم په هکټارو ځمکه خړوبوي. راځئ واورو چې د بند د جوړښت په حال کې ډاکټر صاحب تیتسو ناکامورا څه وایي. د هر بند د جوړښت طرحه باید د هغه د محیط او چاپیریال ته په کتو رامنځته شي. اړینه ده چې دا اغیزې ملاحظه او تشخیص شي او بند هم پر لپسې توګه ترمیم شي تر هغه چې له طبیعي شرایطو سره جوړجاړی وکړي. کولی شم ووایم د یو بند جوړول او د هغه ساتل څو کاله وخت اړتیا لري، ځکه چې طبیعت لومړیتوب لري. لومړی باید پیدا شوې او بشر وروسته د یو میلمه په څیر راغلی دی. بس نو موږ باید له طبیعت سره همغږي شو او جوړجاړی ورسره وکړو. په افغانستان کې د اوبو دوران. تر اوسه د افغانستان په ډیرو منطقو کې د ځمکو خړوبول د ځمکې لاندې اوبو او د باران په اوبو خړوبېږي. په ژمي کې د واورې د ورېدو له امله د غرونو په تنکیو او سرونو کې واورې زیرمه کیږي چې بیا د کانال په اوږدو کې د پام وړ اوبه برابروي. د طبیعت په طرز کې د غرونو په سر واورې ورېږي او انبار کیږي، بیا په تدریج سره ویلې کیږي چې په پایله کې اوبه په ځمکه ننوځي او وروسته بیا همدا اوبه له ځمکې بیرته راوځي او د بشر د استفادې وړ ګرځي. له بده مرغه چې په دې اخري کلونو کې د نړۍ په کچه د ځمکې داخلي تودوخې درجې په چټکۍ سره لوړه شوې، له امله په غرونو کې واورې په چټکۍ سره ویلې شوي. د دې پر ځای چې اوبه یې ځمکه جذب کړي، د ځمکې پر مخ جاري شوي او په پایله کې د ځمکې لاندې د اوبو جریانونه په وچېدو راغلل. نو بشر د اوبو له کمښت سره مخ شو او اوبه د انسان په اورو پسې خښې شوي. ژوند په اوبو پسې وتړل شو او بس. د اوبو د سطحې تېرېدو څخه وروسته بیا هم د کمښت ځمکې وچې او تږې پاتې کېږي.
په ډیرو سیمو کې حتی د اوبو په کانالونو کې هم اوبه نه لیدل کیږي. نو د ټولو حالاتو په کتو سره پام څنګه اوبه پیدا کولی شو؟ بس یوازینۍ لاره یې له لویو سیندونو د اوبو راګرځول دي. د دې وچکالۍ سربیره د کونړ سیند اوبه په مستۍ تیرې دي. خلک د سیند پر غاړه له تندې مړه کېدل او وچکالۍ پر زړونو منګولې لګولې وې. د کونړ سیند کله چې د غرونو سرونو او تنګیو کې واورې ویلې شي نو اوبه یې د ځمکې له سطحې تیریږي. له نورو کوچنیو تنګیو سره په یو ځای کېدو کې د اوبو لویې کتلې جوړوي. له کوچنیو ورخونو لوی ورخونه جوړیږي. په تدریج سره له نورو اوبو سره ګډیږي او بیا له هغې وروسته د کونړ سیند ته رالویږي. او د افغانستان د شمال شرق 7000 متره لارې د واورې د سرچینو اوبه دي چې د نړیوالې تودوخې له امله ویلې کېږي او د کونړ سیند په مستۍ راولي. د همدې اوبو له امله په دوبۍ کې د کونړ سیند اوبه شور جوړوي. د همدې اوبو له امله په دوبي کې د کونړ سیند اوبه شور جوړوي او مستي یې د سیند غاړې ته نشي زغملی او بیا په ژمي کې د اوبو د نشتون له مخې د سیند تل هم لوڅ ښکاري ځکه چې په غرونو کې واورې یخ وي. دې ستونزو ته په پام سره له دې سیند د کانال راتېرول بیا یو لړ ستونزې لري. د ناکامراد د وژنې غندنه. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د ناکامراد وژنه په لاندې ټکو وغندله. ډاکټر تیتسو ناکامرا د کار هلو ځلو او ګټورو طرحو 10 ګونه زره افغانانو ته ګټه رسېدلې، خو د هېواد د ابدۍ داخلي او بهرني دښمنان دا نشي زغملی. له پیښې خبرېدو سره مې اړوند امنیتي ادارو ته لارښوونه کړې چې پیښه کلکه وپلټي او د برید اصلي مسؤلین د قانون منګولو ته وسپاري. د جاپان لومړی وزیر شینزو ابي بیا ټکان وخوړ. ډاکټر ناکامرا د روغتیايي اوبو خور په برخو کې ډیره مرسته کړې. موږ پوهیږو چې دا د خپل ژوند په خطر کې اچولی او په خطرناکو سیمو کې کار کوي. افغانان د کار ستاینه کوي. ډیر ټکان ورکوونکی دی چې په پیښه کې د مړینې خبر اورو. غواړم خپل ژور خفګان او تسلیت وړاندې کړم. په کابل کې د آلمان سفیر ارنست نورمال هم د ډاکټر ناکامرا وژنه بې شوره کار بللی او زیاته کړې ده چې ډاکټر ناکامرا خپل ژوند د افغانستان او د سولې پرمختګ لپاره ځانګړی کړی و. د ملګرو ملتونو استازیوالی یونما. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازیوالی یونما په خپل ټویټر لیکلي و ډاکټر ناکامرا خپل ژوند د بېوسو افغانانو د مرستې په هڅه کې تیر کړ او د وژنه د تاوتریخوالي او بې رحمه عمل دی. په افغانستان کې د امریکا سفارت دوی هم د ناکامرا وژنه په لاندې ټکو غندي. دا پیښه په کلکه غندو. مرستندویه کارکوونکی دې نه په نښه کیږي. مسؤل کسان باید عدالت ته راوستل شي. دا هم لنډه کتنه وه د ډاکټر ناکامرا د ژوند، فکر او عمل کیسو ته. د کتاب پای دی.